ډېر کلونه وړاندې د غرونو او تیاره ځنګل ترمنځ یو کوچنی کلی و. د هغه کلي په منځ کې د برګود یوه لویه ونه ولاړه وه. هغه ونه دومره ویرونکې وه چې د ورځې لخوا هم شاوخوا یې تیاره ښکارېده. او هره شپه په هغه ونې باندې یوه ښځه ښکارېده. اوږده تور ویښتان، سپینې سترګې، شلیدلې تورې جامې او په لاس کې یې یوه زړه د لرګي لښته. کلي خلکو هغه ته د بلا نوم ورکړی و. خلک به ترې ویرېدل. هیڅوک به هغه ته نه ورنږدې کېدل. خو عجیبه خبره دا وه چې په هغه کلي کې هیڅ کله کوم ماشوم ته زیان ونه رسید. هیڅ کله کوم څاروی ورک نه شو او هیڅ کله په چا برید ونه شو. بیا هم خلکو ترې کرکه کوله. هغې اصلي نوم زرپاڼه و. خو ډېر کم خلک پوهېدل چې زرپاڼه پخوا یوه عادي نجلۍ وه. کلونه وړاندې په همدې ځنګل کې یوې تورې بلا د هغې ټوله کورنۍ وژله. هره شپه به زرپاڼه په هغه لویه ونه ناسته وه او په پټه به یې د ټول کلي ساتنه کوله. که له ځنګله کوم لیوه راغلی وه، هغې به شړلی وه. که کومه توره سیوري د کلي لور ته راتله، هغې به درولې وه. خو خلک په دې هیڅ نه پوهېدل. یوه ورځ په کلي کې عجیبې پیښې پیل شوې. د شپې لخوا له ځنګله عجیبې چیغې راتلې. د ونو تر شا سرې سترګې ځلېدلې او خلک ورو ورو ویرېدل. خو بیا هم ټولې خبرې په زرپاڼه واچولې. د کلي ملک په غوسه وویل، دا هر څه د همدې جادوګرې بلا له امله کیږي. ټول کلی د مشعلونو سره د هغې ونې لور ته ورغی. زرپاڼه خاموشه ناسته وه. یو سړي پرې تیږه وویشتله. تیږه د هغې په تندي ولګېده. وینې ترې روانې شوې. خو زرپاڼې هیڅ ځواب ورنه کړ. ملګرو، ځینې خلک دومره یوازې شي چې د درد عادت ورته جوړ شي. ملک چیغه کړه، له نن وروسته دا بلا باید په دې کلي کې ښکاره نه شي. او هماغه شپه زرپاڼه له کلي وشړل شوه. باران و، برېښنا ځلېده او زرپاڼه ورو ورو په تیاره ځنګل کې ورکه شوه. خو ملګرو، اصلي طوفان لا پاتې و. بلې شپې ځمکه وښورېده، ونې ماتې شوې او له تیاره جنګله یو لوی راکشس راوتو. سرې سترګې، د کاڼي په څېر بدن او له خولې یې اور راوتلو. خلکو چیغې کړې، وتښتئ! راکشس کورونه وران کړل. اور په ټول کلي کې خپور شو. خلک منډې وهلې، چیغې، لوګي. زرپاڼې خپلې سپینې سترګې پټې کړې او عجیب دعاګانې شروع کړې. په آسمان کې تورې وریځې راڅرخېدې، برېښناګانې راکوزېدې او د ځمکې تورې ریښې راووتلې چې د راکشس پښې یې وتړلې. خو راکشس ډېر پیاوړی و. هغه زرپاڼه په زور وغورځوله. زرپاڼه ژوبله شوه، لاسونه یې وسوځېدل، خو بیا هم ودرېده. هغې د ملک ځای وژغوره او د هغه مور ته یې وسپاره. د ملک په سترګو کې اوښکې راغلې. هغه ورو وویل، موږ غلط وو. خو جګړه لا نه وه ختمه. زرپاڼه پوه شوه چې د دې شیطان د ختمولو دپاره باید خپل ژوند قربان کړي. هغه آسمان ته وکتل او په آرامه یې وویل، نن زما د ژوند وروستی ورځ ده. هغه دواړه لاسونه پورته کړل. تورې وریځې ټول اسمان ونیوه او یوه زوروره برېښنا د هغې په لښته راکوزه شوه. زرپاڼه د راکشس په لور ورمنډه کړه او ناڅاپه یوه ډېره زوروره چاودنه وشوه. کله چې لوګي ختم شو، راکشس مړ پروت و، خو زرپاڼه هلته نه وه. یوازې د هغې سوځېدلې لښته پاتې وه. ټول کلي خاموشه و. خلک ژړل. هماغه خلک چې هغې ته به یې بلا ویله، نن د هغې لپاره دعاګانې کولې. نن هم خلک وایي